دوستانو سلامونه هیله لرم روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. د کوچني اختر لومړۍ ورځ مو ډېره زیاته مبارک شه. ټولو ته اختر مبارک. لمونځونه، روژې، عبادتونه، تراویح. کومې وویل چې زه باید کومې آفرین یا ویشه ټولو ته د اختر مبارک. لمونځونه، تراویح، عبادتونه د قبول شي، منظور ده شي. ویشه تنه څادر مې پیل کې پاتې شو او زړه دې وخوړ. تنه څادر مې پیل کې پاتې شو او زړه دې وخوړ. داسې مې پیل کې ما نه کله زړه پاتې شي. یو څه په خیر لوړ شئ. دوستانو د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمونځونه ادا شول. بس د خیره سره اوس به ټولو سره د اختر مبارکي هم کوو او مختلف کسان به زه تاسو ته درښایم. دا چې دا د متون عیدګاه ده، دلته دغه لاره باندې او دغه ځای کې هم تاسې ګورئ چې ډلې ځوانان را روان دي. لمونځونه ادا شوي دي. آیسکریم خورئ؟ څه نومیږي؟ شبیر. ای کوم ځای؟ متون. خو آفرین ورڅا اختر مبارک. منځونه روژې قبول. نو دغه اړخ به هم تاسو ته دوستانو وښیم. د اختر ورځ ده، خاصه ورځ ده. مشره اختر دې مبارک شه. ویډیو کې راغلی روژې، لمونځونه، عبادتونه دې قبول. اباد اوسئ. مننه. دغه اړخ هم دوستانو تاسو وګورئ، ماشومان دي، ځوانان دي، بس په ډېر خوند او رنګ سره دوی د اختر مبارکۍ کوي. زه تاسو ته په ویډیو کې نور کسان هم ښیم. شاید خپلوان پکې وګورئ، مشران پکې وینئ، ځوانان پکې وینئ. اختر مبارک شه. منځونه روژې قبول. اختر مبارک. لمونځ روژې قبول. اجرونه کې حساب شه. اختر مبارک. بس نه ویډیو کې راغلی خوند وکړو. مننه. ځان سره سره وینو. نو دلته هم مشره چیرې لوړې اختر مبارک شه. منځونه روژې قبول. اختر مبارک شه. عبادت قبول منظور شه. سره دوی د والا ورې سره تیریږي دغه شی به پر منځونه وشو. الحمدلله بخیر. روژې به خراب کړي نه وای. نه بیخي مبارک تاسو خدای دې قبول کړي. ټول امت مسلمانات اختر مبارکای بخیر خارجه قبول کړي. او ته تاسو ټول مسافر د مونږ ته حاضر اختر مبارک. مسافر دې شته کنه چې مسافر دې اختر مبارک. منځونه روژې قبول. واسه ویډیو مو شروع کړی نو مو چې تبلیغ شي دوستانو زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې هغه ځایونه ښیم چې مختلف کسان راوړي او په ډېرې خوښۍ سره ډېرې مینې سره دوی راوړي دي او د اختر مبارکۍ